د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ څخه ملا سید نظر احمدي رالیږلې او پوښتنه کوي چې ایمان عبارت دی له اقرار په ژبه او تصدیق په زړه باندې. دا به یا شرط وي یا به رکن وي. که هر یو شي په وخت کې د اقرار مطلق تصدیق کافي ده. دی وایي زه نه پوهېږم په دواړو تقدیرو کې مجموع مرکب ته رکن یا شرط ویل کېږي او دا قانون ده چې په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي. نو څرنګه په دې صورت کې ایمان باقي پاتې کېدلی شي؟ حضراتو تر تاسو سره قسم سوال خو مو ښه سوال دی، پوښتنه ښه پوښتنه ده، اما تاسو خپل مذهب ورک نشئ. حقیقتا پیښه دا ده چې د امام صاحب مبارک رحمت الله علیه مذهب هم دا دی الایمان لا یزید ولا ینقص، او یعنی ایمان زیادت و نقصان نه لري. ایمان په حقیقت کې د مقولې څخه د کیف بولي، یعنی یو صفت قلبي دی، هغه باور کول چې یا الله ټول هغه شیان چې تا پر محمد علیه السلام مبارک نازل کړي دي دا مې ټول منلي دي. دغه منل په زړه دغه په حقیقت کې ایمان دی. ایمان تنها و تنها و تنها دغه تصدیق قلبي دی. او پاتې شو دغه اقرار، دا په حقیقت کې په هغه وخت کې فریضه ده چې د ده سره مطالبه وشي او حال د اقرار هم نه وي. او د کاکړ چم نو مه کوئ چې یو کاکړ ته یو چا وویل کلمه ووایه ډول ستا پلار یې لاوله که په ما ووایه. دغسې وخت کې که چا مطالبه د چا سره د کلمې وکړه او د انکار وکړي دا د کاکړ چم یې وکړي دا سړی کافر کېږي. ولې دغه د انکار علامه د تکذیب ده، اماره د تکذیب ده. داسې مثال لري العیاذ بالله دغه انکار لکه یو څوک چې د قرآن پاک سره بې ادبي وکړي، یو سړی د خدای د نامه سره بې ادبي وکړي جل جلاله، یو سړی د علیه السلام مبارک په شان کې بې ادبي وکړي، یو سړی هغه زنار د کافرانو په غاړه، یا یو سړی په خپل اختیار و بت ته سجده کړي، بت یې په مخ په خپل اختیار، نو که نیت د الله کړی دی که د غیر د الله، په ګرد د مسلو کې دا سړی کافر کېږي. ولې که څومره تصدیق باطن دی لا نو شرقائد شریف وایي چې کافر دی دا سړی، ځکه دی دروغ وایي، دا امارات علامات تکذیب دي. نو اصل ایمان صفت د زړه دی حضرات، هغه تصدیق قلبي چې باطن وي دا سړی مؤمن دی. که نعوذ بالله هغه تصدیق د زړه دا د ما بین ولاړ، عقیده بدله شوه، عقیده مرداره شوه، بیا نو کافر و مرتد او خارج د اسلام بله کېږي. دا اقرار په ژبه دا په حقیقت کې دا هغه اکمال د ایمان بولي. او په هغه وخت کې چې اکراه نه وي او په وخت کې د مطالبینو بیا دا فرض عین ګرځي. نو په وخت کې د اکراه ایمان حقیقتا بسطی 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 کیف دی، صفت د زړه دی. په وخت کې د اکراه هغه د تصدیق چې باطن دی نو دی عند الله مؤمن دی. قسم کلمه د کفر دی په ژبه باندې ووایي او قلبه مطمئن بالایمان او د ده په زړه کې ایمان هم ټینګ وي نو دا سړی مؤمن مسلمان بله کېږي. واقعه هم دغه حضرت عمار ابن یاسر ده رضی الله تعالی عنه چې صحابي مبارک دی، د باندې تر مدینې منورې په بل ځای کې مشرکانو کافرانو بېدینانو ټینګ کړي، ورته محمد ته ښکنځل وکړه العیاذ بالله نعوذ بالله صلی الله علیه وآله وسلم. که دغه ښکنځل ته ونه کړې و محمد علیه السلام ته نو موږ ته وژنو، نو ده هم هغسې وویل چې هغه وژنې غوښته باری نو معاف کړي. دی چې مدینې منورې ته راورسېدی علیه السلام مبارک باندې سترګې ولګېدې، یوه خوا یې چغې کړې، نارې یې کړې، بغار یې کړې. علیه السلام مبارک ویل څه در پېښه ده؟ ده د واقعه ورته بیان چې داسې کافرانو زه وژلم، ستا په شان کې مې داسې بد الفاظ وویل. علیه السلام مبارک ویل کیف وجدت قلبک، زړه دې څنګه و په دغه حالت کې؟ ده ورته مطمئن بالایمان، ایمان پکې راسخ او ټینګ و مضبوط و. علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وان عادوا فعدوا، که دا بل وخت دغسې پېښه شوه تعود کوه، یعنې اطمینان قلبي مه یېروه. نو حضراتو اصلي حقیقت د ایمان هغه تصدیق قلبي اختیاري، دا اقرار په ژبه دا په وخت کې د طلب
چې هغه ګوره اجبار و اکراه نه وي هغه وخت کې فرض ګرځي بل وخت فرض نه ګرځي والسلام